صاحب آیا د کور مشر باید د خپل اولادونو سرسیه هم ورکړي او ترڅنګ د خپل فامیل نور غړي چې د هغې سرسیه هم ورکولی شي د کورنۍ؟ د کورنۍ مشر ګورئ په کور کې افراد خو ډیر زیات دي، لکه مثال په کور کې ښځه هم ده او دغسې اولاد یې هم دي، نګور یې هم وي، نور هم ورونه وغیره هم ردرومي. په کور په غړو کې د کور په مشر باندې صرف د نابالغ اولاد سرسیه واجب ده، یعنې د خپل ځان به هم ورکوي او چې کوم نابالغ اولاد یې دي تر اوسه پورې بالغ شوي نه دي، هغه که نارینه دي او که زنانه، د هغوی سرسیه هم په ده باندې فرض ده. د نورو غړو د فامیل هغوی سرسیه په ده باندې لازمه نه ده. مفتي صاحب تاسو انګور ته اشاره وکړه، کله چې په یو کور کې له بل کوره یو جنۍ وادېږي، یو کور ته راځي، هغه د انګور حسابېږي، د هغې سرسیه خپل پلار ورکولی شي که همدغه د خسر کور به ورکړي؟ نه، خو دا خو ګوره اوس بالغه ده، دغه چې واده شوی د انګور ده بالغه ده. د بالغ سرسیه په هیچا باندې هم نه ده، هغه به خپل ځان ته ګوري چې د نصاب ملک یم که نه. که چېرته دغه انګور د نصاب ملک وه، سره زر یې زیات و، مثلا وریمې تولې یا نورې پیسې لرلې یا تجارت مال لرلو، نو په دې باندې خپله سرسیه واجبه ده، نه یې په پلار لازمه ده، نه په خسر لازمه ده او نه هم په خوند لازمه ده، بلکې دغه ښځه به خپله سرسیه په خپله ادا کوي. که چېرته د ده لپاره یا خوند یا په اصطلاح پلار یا د خسر د ده لپاره د سرسیه ورکوي، آیا دا حکم لري واجب دی؟ نه، واجب نه ده، ضرور نه ده. او که پلار یا خسر یا خوند ده ښېګړه ورسره کوي، نو دې نه د اجازه واخلي ورده کړي بیا ادا کېږي، خو لازمه نه ده ورباندې واجبه نه ده.